سلامونه. زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د شکر د ناروغۍ په هکله در سره خبرې کوم. ډایبیټیز ملایټس یا د شکر ناروغي یا د شوګر ناروغي کله چې د وینې په جریان کې د اوږدې مودې دپاره ګلوکوز یا قندي مواد یا خواږه زیات شي، دې ته وایي د شکر ناروغي. راځو څنګه یو انسان په شکر مبتلا کیږي او په وینه کې د ګلوکوز مقدار څنګه جګیږي. فوډ یا خواړه خورو، دا خواړه باید له ژولو او تیرولو راځي معدې ته، معده کې د هضم د پروسې نه وروسته بالاخره دا خواړه راځي وړو کولمو ته. د وړو کولمو د هضم د جذب نه وروسته قندي مواد بالاخره چې نن پرې غږیږو د وینې جریان ته راننوځي، یعنې ګلوکوز راغله او د وینې جریان ته جذب شو. کله چې د وینې په جریان کې د ګلوکوز مقدار زیات شو، اتومات د وجود یوه بله ډیره مهمه غده چې د پنکریاس په نامه یادیږي، دا د پنکریاس غده ده، یا پانقراس چې ورته وایي، پنکریاس ګلند. کله چې د ګلوکوز مقدار د وینې په جریان کې زیات شو، د پنکریاس د غدې نه انسولین هارمون ترشح کیږي. انسولین په دې وروسته غږیږو چې انسولین څه ده، څنګه ترشح کیږي او د کومو حجراتونو ترشح کیږي. دغه انسولین راځي د وینې جریان ته او بالاخره سبب ګرځي چې زموږ د وینې په جریان کې موجود ګلوکوز انتقال کی د وینې نه د بدن مختلفو حجراتو د بدن مختلفو اعضاو ته او هلته یې ذخیره کوي. دا لیور یا ینه یا ځیګر یا لړمون ده. انسولین راځي د وینې د جریان نه ینې ته، په ینه کې د ګلوکوز د جذب سبب ګرځي او دلته یې بالاخره د ګلایکوجن په شکل ذخیره کوي. ګلایکوجن یو پولیساکراید ده، داسې یو ساختمان لري، یعنی زرګونه او لکونه ګلوکوز مالیکول سره یو ځای کیږي او ګلایکوجن جوړوي. ګلایکوجن پولیساکراید ده یا څو قیمته قندونه. په دې هم وروسته غږیږو چې څنګه ګلایکوجن ګلوکوز راځي او بالاخره د ګلایکوجن په شکل سټور یا ذخیره کیږي. همدا رقم انسولین راځي اډیپوز ټیشوز، دا اډیپوز ټیشو یا شحمي حجرات دي یا شحمي انساج، اډیپوز ټیشوز یا شحمي حجرات. کله چې ګلوکوز د وینې په جریان کې زیات شو، انسولین راځي د بدن مختلفو حجراتو ته انتقالوي او هلته یې ذخیره کوي. ینې ته یې راوړه، په ینه کې ذخیره که. همدا ډول شحمي حجرات یا اډیپوسایټونو ته یې راوړي او دلته یې هم د ګلایکوجن په شکل ذخیره کوي. همدا رقم انسولین سبب ګرځي چې ګلوکوز د وینې د جریان نه راوځي او د بدن په عضلاتو کې مسل او مسل سیلز کې ذخیره کیږي. ټول د ګلایکوجن په شکل د وینې د جریان نه د انسولین په واسطه راووته او د ګلایکوجن په شکل ذخیره شو. د پنکریاس دوه فعاله یونټونه دي، یو ته اګزوکراین پنکریاس وایي، اګزوکراین، او بل فعال یونټ ته انډوکراین پنکریاس وایي. یعنی زموږ د پنکریاس غده د وظیفې د لحاظه په دوو مختلفو برخو ویشل شوې ده. یو ته وایي اګزوکراین پنکریاس، بل ته وایي انډوکراین پنکریاس. د اګزوکراین پنکریاس وظیفه څه ده؟ دا ډایجسټیو پنکریاټیک جوس جوړوي. پنکریاټیک جوس کې څه دي؟ انزایمونه دي او دغه انزایمونه د خوړو د هضم سبب ګرځي. کله چې موږ خواړه وخورو، د معدې نه راتیر شي راځي کولمو ته، دلته بالاخره پنکریاټیک جوس چې مهمه انزایمونه پکې دي لکه لایپیز، لکه امایلیز چې د شحمونو او د شحمیاتو او د قندي موادو د هضم سبب ګرځي. تاسو وګورئ زموږ په خوړو کې پروټین شته، دا څه شي خورو، د پروټینونو ترڅنګ زموږ په خوړو کې شحمیات یا لیپیډز شته دي، موجود دي. همدا ډول زموږ په خوراکي توکو کې قندونه یا کاربوهایډریټس هم شته. د اګزوکراین پنکریاس وظیفه څه ده؟ اګزوکراین پنکریاس د لایپیز امایلیز په واسطه باندې شحمیات تجزیه کوي، هضموي، ټوټه ټوټه کوي او د امایلیز انزایم په واسطه باندې کاربوهایډریټ یا قندونه. دا د پنکریاس د غدې هغه وظیفه ده چې د هضم په پروسه کې کوي.
دویم بخش د پنکریاس چې انډوکراین پنکریاس نومیږي، په ده کې آیسلیټ اف لنګرهان یا د لنګرهان د حجراتو جزایر موجود دي. او وظیفه یې د هارمونونو ترشحات دي. هارمون یو پکې انسولین ده چې مخکې پرې وغږېدو. انسولین وظیفه د وینې له جریان نه د قندونو خصوصا د ګلوکوز راویستل دي او د بدن په مختلفو سیمو کې ذخیره کوي. دغه هارمونونه د څو مختلفو حجراتو نه ترشح کیږي. په آیسلیټ اف لنګرهان کې آیسلیټ اف لنګرهان یا د لنګرهان د حجراتو جزایر په دو کې یوه ډیره مهمه حجره چې د بیټا په نامه یادیږي، بیټا سل. دغه د بیټا حجره د انسولین هارمون جوړوي. د انسولین هارمون هم د وینې جریان ته ځي او د ګلوکوز کچه راټیټوي. بله حجره په آیسلیټ اف لنګرهان یا د پنکریاس په غده کې د الفا سل یا د الفا حجرې په نامه یادیږي. دغه حجره یو بل هارمون جوړوي د ګلوکوګان په نامه باندې. ګلوکوګان. ګورو د دغه دوه هارمونونو وظایف څومره سره مهمه دي. کله چې د وینې په جریان کې فرضاً دا د وینې رګ ده، د وینې په جریان کې انسولین زیات شو، د اوبخۍ ګلوکوز د پنکریاس د بیتا له حجرې نه انسولین راځي، د وینې جریان ته ننوځي او د وینې د جریان نه ګلوکوز انتقالوي د بدن حجراتو ته او هلته یې ذخیره کوي د ګلایکوجن په نامه. کله چې بیرته ضرورت شي چې موږ په د وینې په جریان کې ګلوکوز باید ولرو، نو اتومات د همدغه پنکریاس غدې د الفا سل نه بل هارمون د ګلوکوګان په نامه راځي، ترشح کیږي او د ګلایکوجن په نامه چې کوم مواد ذخیره شوي ول، یعنی ګلوکوز سره یوځای کیږي، زرګونه او لکونه مالیکول او یو پولی سکراید یا ګلایکوجن جوړي. دغه ګلوکوګان راځي او د ګلایکوجن اخلي، بیرته یې په ګلوکوز باندې تبدیلوي او رالیږي د وینې جریان ته. دا یو نورماله پروسه ده. کله چې د وینې په جریان کې قندونه یا خواږه زیات شي، اتومات ورپسې د پنکریاس د بیټا له حجرې نه انسولین ترشح کیږي. انسولین ځي، دغه قندي مواد اخلي او ذخیره کوي زموږ د بدن په حجراتو کې. کله چې بیرته اړتیا شوله، بدن د پنکریاس د غدې نه ګلوکوګان هارمون ترشح کوي. دغه ګلوکوګان هارمون راځي، ذخیره شوی ګلایکوجن تکه تکه ټوټه ټوټه کوي، بیرته یې په ګلوکوز تبدیلوي، رالیږي ګلوکوز د وینې جریان ته او د بدن مختلفې حجرې یې د انرژۍ د تولید دپاره کاروي او استفاده ترې کوي. کله شکر منځته راځي، کله چې د انسولین هارمون یا جوړ نشي مطلق، یا کم ترشح شي، یا بې کیفیته شي، یا یې بدن په وړاندې عکس العمل حساسیت وښیي. کله چې انسولین، تاسو د یوې شیبې لپاره فکر وکړئ، موږ مخکې دا جریان وویل چې خواړه مو وخوړل، دغه خوړو کې پروټین، شحمیات او قندونه ول، قندونه یې راغله د وینې جریان ته او د وینې په جریان کې ګلوکوز سطحه جګه کړه. که چیرې انسولین نه وي، نو د وینې په جریان کې د ګلوکوز کچه جګه پاتې کیږي او دې ته وایي هایپرګلایسیمیا. هایپرګلایسیمیا یا د وینې په جریان کې د قندونو د مقدار زیاتوالی یا ډیروالی. که چیرې همدغه پروسه د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي، نو دې ته وایي د شکر ناروغي. شکر ناروغي. یو څه نور هم واضح کوو. کله چې د وینې په جریان کې د قندونو مقدار د اوږدې مودې لپاره جګ پاتې شو، دې وضعیت ته وایو هایپرګلایسیمیا. ولې داسې حالت سره مخ کیږو؟ ځکه انسولین یا نه جوړیږي د بیټا سل په واسطه، یا کم جوړیږي، یا بې کیفیته ده. راځو کله او کم وضعیت ته هایپرګلایسیمیا ویل کیږي. ګورئ، د شکر ناروغي کله ناروغ د ګلوکوز سطحه په کوم وضعیت کې باید وي چې موږ ورته ووایو ناروغي، یا د ګلوکوز د سطحې لوړوالی، جګوالی، یا د شکر د ناروغۍ مساق نسبت د ګلوکوز کوم مقدار ته کیږي. کله چې ډوډۍ وخورو، د شکر ریډینګز یو ډول وي، کله چې نهار وو بل ډول وي. فرضاً که موږ سهار وخته د خوبه راجګیږو او په نهار خپل شکر ګورو، فاسټینګ بلډ شوګر ګورو یا FBS، یا په نهار خپل شکر ګورو، نو له 80 ملي ګرام پر ډیسی لیتر نه تر 100 الا 110 پر ډیسی لیتر پورې
دا نورمال مقدار ده. یعنی که موږ سهار د خوبه راجګیږو د خپل شکر ګورو د شپېتو نه الا 110 پورې نورمال ده په نهاره باندې. که چیرې موږ ځو او د خپل د ګلوکوز مقدار ګورو په مړه خېټه، یعنی ډوډۍ مو وخوړله، د ډوډۍ نه 2 ساعته بعد موږ د خپل د ګلوکوز مقدار په وینه کې ګورو. دته پوست پرنډایل لیول هم وایي. پوست پرنډایل یا بعد له خوړو موږ خواړه وخوړل، په هغه کې یو څه خواږه او ګلوکوز هم موجود و. که 2 ساعته بعد خپل شکر وګورو د 140 میلی ګرام پر ډیسی لیتر نورمال حالت ده. که همداسې وخت تیریږي 2 ساعته بعد، 3 ساعته بعد، 4 ساعته بعد، بالاخره د 140 نه واخله تر 200 میلی ګرامه پر ډیسی لیتر د ګلوکوز مقدار د وینې په جریان کې نورمال ده. که چیرې د ګلوکوز مقدار له 200 نه زیاتیږي، دې وضعیت ته وایي ډایبیټیز میلیټس یا د شکر مبتلا وضعیت. که چیرې په نهاره باندې زموږ شکر د 110 نه واخله تر 126 میلی ګرامه پر ډیسی لیتر وي، نو موږ په پری ډایبیټیک وضعیت کې یو، یعنی د شکر په خطر کې یو. موږ تدابیر ونه نیسو د معالجې، نو ممکن په شکر مبتلا شو. که چیرې د وینې په جریان کې د ګلوکوز مقدار FBS له 126 نه زیاتیږي، 126 میلی ګرامه پر ډیسی لیتر نه، زموږ د ګلوکوز مقدار د وینې په جریان کې زیاتو، نو متاسفانه په شکر باندې مبتلا شوي یو. راځو یو څه د ذخیرې موضوع هم واضح کوو. ممکن سوال پیدا شوی وي چې څنګه انسولین کولی شي په لړمون کې یا په ځیګر کې، همدارقم په شحمي حجراتو کې یا د بدن په مختلفو نورو عضلاتو او عضلاتي حجراتو کې ګلوکوز ذخیره کې او څه ډول بالاخره ذخیره کوي. ګورئ که موږ د ینه یا ځیګر راواخلو او په یوه ټوټه په مایکروسکوپ کې وګورو، نو داسې حجرات لري. هیپاټوسایډ داسې شکل لري تقریبا. هیپاټو یا د هغه حجرات چې زموږ ینه یې جوړه کړې ده. هره حجره خپله هسته لري. د حجرې دا دیوال که واخلو او د ځای کې یو څه غټ رسم کو، نو شاید په موضوع بهتره پوه شو. دا زموږ د هیپاټوسایډ یا د حجرې دیوال ده. دا د حجرې داخلي برخه ده، داخل د حجرې، او دا هم د حجرې بیرونی برخه ده. کله چې موږ د حجرې په دیوال کې د انسولین دپاره ریسپټرز یا آخذې لرو، همدا رقم د مختلفو موادو دپاره زموږ په حجراتو کې آخذې موجود دي. لومړی باید هغه آخذو ته لاړ شي، ورسره وصل شي او بیا د بدن داخل حجرې ته راځي. کله چې انسولین د وینې جریان ته راشي، د وینې د جریان نه اتومات ځان را رسوي چیرته؟ د هغه حجراتو ته چې هلته باید ګلوکوز ذخیره کړي. خپله انسولین د وینې د جریان نه راځي او دغه آخذو سره یو ځای کېږي. دا کوم دي؟ دا د انسولین ریسپټرز دي. انسولین ریسپټرز یا د انسولین آخذې. نو زموږ انسولین راغی، د دې ریسپټرونو سره یو ځای شو. کله چې د حجرې داخل ته راننوځي، حجره تنبیه کوي د څه دپاره؟ چې خپل د ګلوکوز ټولې دروازې واضح کړي. یعنې ټول هغه ریسپټرونه یا آخذې چې د حجرې په ممبرین یا په پرده کې یا په دیوال کې موجود وي، دا ټول واضحي او ټول بالاخره د وینې د جریان نه د انسولین په فرمایش باندې ګلوکوز را اخلي، را انتقالوي او ذخیره کوي. راځي د آخذو سره. دغه آخذې ته ګلوټ وایي. ګلوټ یا د ګلوکوز ریسپټر، ګلوټ ریسپټر راځي او د انسولین سبب وګرځېده چې هره حجره، خصوصا دغه د زموږ د ینې حجرات یا هیپاټوسایټس یا دغه حجرات، د انسولین د وجې د ګلوکوز دروازې پرانیستل کیږي او ګلوکوز د وینې د جریان نه راځي، زموږ د بدن په حجراتو کې ذخیره کیږي. د څه شي په شکل؟ د پولیساکراید چې ګلایکوجن نومیږي. ګلایکوجن، درست؟ دا ګلایکوجن. د ذخیرې ترڅنګ زموږ د بدن حجرات کله چې هم د انرژۍ دپاره اړتیا پیښه شي، نو د همدغه ګلوکوز نه استفاده کوي او دا ګلوکوز اخلي
په ساربیټولو، فرکتوزو، په مختلفو ساده قیمتونو قندونو یې تبدیلوي او دا بالاخره د حجرې په ارګانیز یا مایټوکونډریا کې د انرژي تولید کوي. دغه انرژي د ای ټي پی په شکل باندې تولیدیږي. ای ټي پی یا اډینوسین ټرای فاسفیټ. دا مو د شکر په هکله ابتدایي بحث و. په راروانو ورځو کې به د خیره د شکر په ډولونو باندې وغږیږو. موږ 2 ډوله شکر لرو، ټایپ 1 ډایبیټیز، ټایپ 2، او همداسې به د شکر موضوع ته تر معالجې او د شکر تر کامپلیکیشنز یا غبدو عوارضو پورې خبرې اوږدوو. مننه.